جهانگیر خان او ارباز خان څنګه په شرمونو باندې وشرمېدل. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د پښتو فلم انډسټري کې چې نن سبا کومه بې اتفاقي روانه ده د دې ټولو نه غټه وجه خلکو زړونه ازارول دي. دوی پیسې ډېرې زیاتې وګټلې خو آخر دومره برباد شو چې اوس یو بل پسې خبرې شروع کړي دي او یو بل یې سم وشرمول. هغه دا چې دلبر منیر په نوي انټرویو کې داسې خبرې وکړې چې ټول خلک یې حیران کړل. دلبر منیر د بدر منیر زوی ده. هغه دا وویل چې کوم دا فلمونو اکټران دي د یو بل تغلان وي او دوی د پیسو دپاره هر څه کولی شي. او بیا دا وویل چې زه به کله یوې داسې ښځې سره واده کوم چې هغه به ډانسونه کوي د دې خو چانس نه پیدا کیږي. نو دې وخت کې د هغې اشاره ارباز خان او جهانگیر خان ته وه ځکه چې دوی دواړو ښځې هم ډانسرانې دي. ملګرو دا ډیره زیاته د شرم خبره ده خو د داسې خلکو په شرم باندې څه. تاسو د جهانگیر خان او ارباز خان باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننی ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.